الله من الشيطان الرجيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سوار لسم پارا سورة النحل 65 نمبر آیت تے. قرآن کریم هر درس دا خو خیسته یو په سړي باندې خوږ لګي، خو دا نن چې کوم درس دی نو دې کې الله رب العالمین ډېرې د عبرت او خیسته خبرې کړي دي. توجه سره ورته کښېنئ. د دې آیت نه تر د 78 نمبر آیت پوری د دې حصے څلورم باب ذکر کیږي. درې بابونه مخکې تیر شو. په دې باب کې الله رب العالمین شپږ عقلي دلیلونه پیش کړي چې دا داسې دلیلونه دي چې په دې باندې سړی خپل رب هم پیژندی شي، معرفت د الله هم ور باندې کیږي. او دا داسې دلیلونه دي چې د دې تعلق دی د شیزونو د نفع سره. الله وګوره دا شیز ما پیدا کړی دی د پاره انسان استا د پاره پکې دا فایده ده، هغه الله ذکر کوي. د یوې خبرې تعلق به د اوبو سره وي، د دویمې خبرې تعلق به د پیو سره وي، د درېمې خبرې تعلق به د جوسو سره وي، د څلورمې خبرې تعلق به د ګبین د شاتو سره، او د پنځمې خبرې تعلق به او د شپږمې د بیبیانو او د اولاد سره. دا څو خبرې شوي؟ شپږ. دې ته عقلي دلیلونه وایي. د اول آیت کې الله رب العالمین د اوبو تذکره کوي. الله وی دا اوبه دا ما د انسانانو د پاره ډېر لوی نعمت پیدا کړی دی. والله انزل او الله تعالی را لیږي من السماء د اسمان نه ماء اوبه. الله وی زه بره نه باران وکم صفا سوتره اوبه راشي ښکته. خنو د دې باران فیدی سدي د باران خو ډېرې زیاتې فیدی دي
دلته غټه فایده ذکر کړي فاحیا به الارض بعد موتها تازه کړي د په دغه باران سره ځمکه بعد موتها رستو د وچوالینا الله وې د ځمکه وچي ورته زمیدار تر دې صحیح پته لګي د جوارو د کرلو سیزن وي لیکن زمیدار کاکا جوار نشي کرلې یاره وې پټې مې وتره نه دي وې خلک کنه لکه سخت کال ډیرو خلکو دی بارانونو نه فایدې واغستلی پټي وتره شو نو جوار ور باندې وکرل د ځمکې وچوالی ختم شو او چاته چې اوبه بالکل ملاو نشو نو پټي قشان شړ پاتې شو الله وې د باران لویه فایده ده الله وې باران وکم اوبه راشي نو وچه ځمکه ور باندې څه شي تازه شي ګیاګانې م راوځي بوټي م پکې راوځي فصلونه م ورسره څه شي راشنه شي ورسره ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون یقینا پدې کې نښه ده لقوم دغه قوم دپاره یسمعون چې اوري الله و د چا چې لږم غوږونه کار کوي او دې باران ته وګوري او د باران دی اوبو ته وګوري او بیا دغه وچې ځمکې دي فصلونو ته وګوري نو دی به پوه شي چې خامخا د دې څوک رب هغه شته دی دا ګوره دا دلیل دی د معرفت د الله په دې سړی الله پیژني والله انزل من السماء ماء او الله تعالی را وری د اسمان ماء اوبو فاحیا به الارض بعد موتها تازه کړي دا په هغه سره ځمکه وروستو د وچوالینا ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیة دلیل لقوم د قوم د پاره یسمعون چې اوري دی بل آیت کې الله رب العالمین دویم نعمت ذکر کړي اولی اوبه ذکر کړلې په اوبو پسې دویم نعمت الله ذکر کوي پي چې ورته وي افغانین ورته شوده وي او په اردو کې ورته دود وي او په عربی کې ورته لبن وي او په انګلیش کې مال نه راځي چې څه وي ورته ملک ورته وي ها ملک نو دې کې الله رب العالمین دویم نعمت ذکر کوي خو دې اوله جمله کې الله رب العالمین یو قاعده دی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً او یقینا ستاسو د پاره فی الانعام پدې سارو کې لعبرتن خامخا عبرت ته الله وې دې سارو ته وګورئ دې کې لوی عبرتونه پراته دي څنګه به عبرتونه پراته دي ګور الله رب العالمین دا ساروی ټول په یو رنگ هونه دي پیدا کړی کنه په یو قدم نه دی پیدا کړي څوک چیت دي څوک دنګ دي د چا رنګ له ښایسته دی د چا رنګ تک تور دی او د دیرشمه پاره کې الله وی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت الله وی دی اوخ ته وګوره ما څنګه پیدا کړي څومره لوړ دنګ مزیدار نو الله وی په دې سارو کې د دې انسانانو د پاره لوی عبرتونه دي هو که چا پکې سوچ او فکر وکړي اوس د دې سارو دی آیت کې یو خاصه فایده ذکر کړي چې هغه خاص کر شیشه دی هغه پي دی شوده چې ورته وي الله دی آیت کې ذکر کوي چې انسان سوچ د کله کړي دا پي د کم ځای نه راوځي نو الله فرمایي نسقيكم سکو منګ تاسو ته مما د اغنه فی بطونی چې په خېټو د دې کې دي من بین فرسن پمین د غشیانو نا و دمن او د وینې نا لبنن پی خالصا صفا الله و انسان دی ساروی ته سوچ وکړه ګوره ساروی غیا وخوري کنه کله چې دا غیا وخوري دا غیا لاړ شي معدې ته کله چې معدې ته غیا لاړ شي نو د دې غیا نه سلور شیزونه جوړیږي یو د دې غیا نه غشیان جوړ شي سوټه چې ورته وي یو داغه جوړ شي د دې غیا نه بول چې ورته وي واړه بول دغه هم ته جوړیږي دریم د دې غیا نه وینم جوړ شي هغه د په دې رګونو کې روانې د ساروي ګرځي
او ساروی چې موړ شي چې ساروی موړ نو دا پی خور کوي د دغه غیان الله رب العالمین په ساروی کې څه پیدا کی پي سو شیزونه به پیدا شو سلو الله وې دی پي او ته سوچو که دا زه د کم ځای نه راوباسم وای من بین فرس و دمن الله وې دا پي چې راوځي د ساروی نه یو طرف ته د ساروی چې کومه ګندګي د غوشیان چې ورته وي دای بل طرف ته وینه ده د دې دوانو د مینز نه دا پی را رواني دا د ساروی دی تیونو غولان زی تراخ کته شي په دې طریقه الله وې زه دا پی تاسو لا در کومه او څنګه پی دی لبنن خالصا صفا پی دی ګوره د ساروی نه چې کله پی پیدا کیږي کنه سړی راول وشي نو ګوره دا د سوټي او د وینې د مینز نه الله دا پی راوباسي دغه نه راوځي کنه په دې پی و رنگ به بالکل مزیدار دې پیو کې به وینه نه د سوټي ګندګي به پکې نه بدبو به پکې نه دا به خالص ټینګ پي د ساروی په تیونو کې مزیدارې پي خوږې خو چې کله د انسان لاس ته راشي نو بیا ته څه جوړ شي بیا ته ماسته جوړ کړي دومره اوبه پکې ورواړئ چې اوبه پکې بیا ښکاره راښکاره کړي الله وایي لبنن خالصه الله وایي سوچ کوه دا پی زه د کم ځای نه راوباسم سائغا للشاربین په اسانه باندې تیریدونکي د پاره د څکونکو الله وایي دا پی چې څوک څکي نو دا په مرۍ کې نن خلي ورې او واقعي خبره د اوسه پورې بچا نه ویلې چې یاره ما پی څکلی په مرۍ کې مې اونښدې تاسو اورېدلي د چا نه ځینې عام شربتونه چې سړی څکي هغه اکثر په مرۍ کې د سړي یا تریخ شي یا ونخلي الټۍ ورباندې وکړي الله وی پی داسې شیز مې دله پیدا کړی چې دا د سوټي او د وینې د مین نه راوځي خو داسې سائغن په اسانه باندې تیریږي چې څوک یې سکینو په مرۍ کې ګورې نن خلي دا د الله څومره عجیبه نظام او قدرت دی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً او یقینا ستاسو د پاره په څاروو کې عبرت دی نسقیکم مما فی بطونه سکو مونږه پتا سبانه د اغینه چې په ګېړو د سارو کې دی من بین فرس و دم د مینز د غشانو د وینینا لبنن خالصا پي صفا سائغا للشاربین په اسانه باندې تیریږي د پاره د سکونکو ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون دیکھ دریم نعمت الله ذکر کئی اوبه ذکر شوی اوبو پس پی ذکر شو وصلاوی پا مشروباتو کی پس کون کی سوس کی دریم نمبر جوس دے جوس پیجا نہیں ای بازارونو کې چې دا دکانونه کولاوي او سړی په کورونو کې هم تیاری الله وی ګوره د دې جوسو بندوبست هم د لما کړی دی د آیت کې الله رب العالمین جوس ذکر کوي ومن ثمرات النخیل او د میوو د کجورنا والاعناب او د انګورنا تتخذون منه سکرا جوړوي تاسو د اغنا سکرن سکر ورزقا حسنا او رزق خيستا ګور دلته دوه قسمه میوه ذکر کړی یو نخیل کجور ته وي او یو اعناب څه ته وي انګور ته نو دا جوس د نورم ډیرو شوزونو نه جوړیږي د کیلې نه جوړیږي د سټابری نه جوړیږي د ایپل سیب چې ورته وي د هغې نه جوړیږي خو دلته صرف دوه ذکر کړل کجور او بل انګور دا دوه ځکه ذکر کړل چې په عربو کې دا دوه قسمه بوټي ډیر زیاتو کجوري او انګور او اوس هم هلته کجوري ډیرې زیاتې دي خاص کر مدینه کې ډیر غټ باغات دي د دې او انګور هم هلته شته بل دا چې دا دوه قسمه د میوې بوټي چې کوم دي انګور او کجور نو د دې فایدې ډېرې دي په نسبت د دې نورو په دې کې ډېرې زیاتې فایدې الله ایښي دي نو ځکه دا دوه خاص کړل
الله وی تاسو د دې نه څه جوړوئ سکرن تاسو ته سکر جوړوئ سکر خو اصل کې عربی کې معنی ده د نشي شیز ته وایي سکر هغه شیز ته وایي چې سړي له څه ورکوي نشه وله ورکوي نو دې کې مفسرینو دوه تفسیره لیکلي یو دا دی مفسرین وایي چې د دې نه مراد شراب دی الله وی ګوره دا در باندې زما انعام دی چې تاسو د انګورو د کجورو نه څه جوړوئ شراب نو سوال دا راځي چې ولې شراب حلال دي چې الله د نعمت په طور په مونږ باندې ذکر کوي نو جواب دا دی چې دا آیت هغه وخت کې نازل شوی و چې شراب له الله نو حرام کړي دا مکی صورت دی دا آیت اصل کې مکی دی شراب په مدینه کې حرام شوی دی ورسېدې په مقصد باندې نو دا د هغه خبره و چې شراب لا نو حرام شي دویم تفسیر دا دی او اوس به دا دویم تفسیر کې نو اله به معنی صحیح راځي ځکه اوس خو شراب حرام دي کنه سکر اصل کې عرب خلق د سرکې د پاره استعمالي سرکه پیژنې نو دینه مراد اصل کې بس سرکې نو الله وی ومن ثمرات النخيل والاعناب او د میوو د کجورو د انګورو تتخذون منه سکرا جوړوي تاسو دا غین سرکا ورزقا حسنا او رزق خيستا یعنی د دې انګورو د دې کجورو نورم ډېرې فائدې دي یو ته سرکش ولا او بل ته خلق سو باسي رزقا حسنا جوسونه ته جوړي کنه جوړي دا خلق لګیاري دي ګرمۍ کې او جوس کی او یا روپے وتیا روپے ځان نسالي ګلاس لي نو الله ودا لوی نعمت دې ګوره ما در باندې کړې د رزقا حسنا نورم هغه شیزونه مراد دي چې د کجورو د انګورو نه جوړیږي لکه هغه څه دي وسکې عربی کې ورته زبیب وایي وسکې خو پیژنې که نه دام اصل کې ردي انګورو نه ګورې جوړیږي دا وسکې دا د انګور دانۍ نو د دغې نه دا جوړیږي دغه شان نور چې کومه میوه د کشمش که څه ورته وایي دا ټول د دې نه جوړیږي دې ته وایي ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون یقینا پدې کې دلیل د هغه قوم د فارا چې عقل لري الله وی څوک چې عقل لري او عقل مندي او دې کجورو ته وګوري دې انګورو ته وګوري دې کیلو ته وګوري دې مالټو ته وګوري دې کینوانو ته دې سیب ته وګوري او بیا پکې سوچ کوي چې په دې کې دنه الله څومره خوږې اوبه پیدا کړي چې موږ یې نچوړ کړو نو هغه اوبه ته څه وشو هته بار راوځي نو الله وایي عقلمن سړی ته بیا دا فایده اخلي نو هغه وایي چې خامخا د دې پیدا کوونکی څوک شته دی او هغه څوک دی هغه الله دی وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وبم ذکر شوی پیم ذکر شوی جوس سرکم ذکر شو وسلورم نعمت الله ذکر کئ دیتا گبین وی شهد چی ورطا وی عربی کی ورطا عسل وی اللہ وی سمر خیسته شهد او گبین میں دل پیدا کرے دی دو آیاتونو کی اللہ رب العالمین د دغی گبین او د شاتو تذکرہ ذکر کئی وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ وَأَوْحَى رَبُّكَ او اچولی د ربستان الى النحل تور مچوتا ور دی صورت نوم دی سورۃ النحل ما درته ویلیو چې دی ته سورۃ النحل زکه النحل وی تور مچیتا دا د شاتو مچی نه شات چې جوړی کاغه نری او کغټی دی ته عربی کې نحل وی نو اصل کې دا واقعیا پکې دا د وسرا لکنه زکه دی سورۃ د نوم کې سورۃ النحل الله دی دو آیاتونو کې د تور مچی تذکرہ ذکر کړي کچانې لیدلې دغلته پیټۍ پرتی دي دوانو زینو کې دغه مچي الله قران کې ذکر کړي اول کې الله وی او اوحى ربک ګوره د دې دا معنی غلطه ده
چې وحی وکړه رب ستا الی النحل تورې مچۍ ته نو وحی خو پیغمبر ته کېږي مچو ته خو نه کېږي که نو لفظ د وحی دا قرآن کریم کې تقریبا په شپږو معنو باندې راځي هر ځای کې به د وحی معنی نه کې هغه وحی چې په واسطه د جبریل کېږي نو هغه خو الله پیغمبر ته کوي دلته د وحی معنی دا ده د وحی ډېرې معنی دي وحی دا په معنی د الهام هم راځي وحی دا په معنی د چا زړه کې یو سوچ یو خبره اچول دلته دغه معنی ده هر انسان دی او که حیوان دی فطرتی طور الله رب العالمین دوی ته یو تعلیم ورکړی دی خو بد ور باندې دی څه کوي دی ور باندې پیژني که نه دا زده کړه الله درته ورکړي دغه رنګ الله رب العالمین وایي چې د شاتو د مچۍ ته دا توره مچۍ چې کوم د شاتو دا شهد چې جوړوي الله وایي دې ته ما په زړه کې دا خبره اچولې ده څه خبرې ورته اچولې ان اتخذي من الجبال بیوتا جوړوت من الجبال د غرونو نه بیوتن کورونه ومن الشجر او د ونو نه ومما او د هغې نه یعرشون چې دا خلک آبادي کوي الله وایي د ټولو نه اول ما د شاتو د تورې مچۍ ته دا خبره زړه کې اچولې ده چې ته به اول ځان نه د کور بندوبست وکړي ګوره مسافر چې چېرته راشي که نه نو دی به ځان نه اول د ځای بندوبست کوي که نه چېرې دلته به زه اوسېږم څه به کومه اول به ځان نه د رهایش غم کړي الله رب العالمین وایي ما د شاتو د مچۍ ته دا تعلیم او ښودنه ورکړې ده چې اول ځان نه کور جوړ کړئ کور کم ځای کې نو درې ځایونه ورته یاد کړي یی په غرونو کې جوړ کړئ یی په ونو کې جوړ کړئ یا دا خلک چې آبادیانې کوي په دې کې جوړ کړئ ګوره اول یې څه رامخکې کړی دی جبال غرونه یې رامخکې کړي غرونه یې ځکه رامخکې کړي او اکثر د شاتو مچۍ چې ګورې دا په دې غرونو کې هلته به غټ ګبین جوړ کړي دا ولې دا غرونه چې کمی دا اکثر د انسان د ملکیت نه باري بس خالص د الله په ملکیت کې نو بس ورته وایي هلته ډاډه جوړوي څوک درته هېڅ هم نشي ویلی که غرونو کې درته ځای میلاو نه شو نو خیر دی بیا دې ونو پسې راشئ که د انسانانو ونې چا کرلي او که قدرتي راختلي دي په دغه کې ځان نه ګبین کور جوړ کړي او که دې کې هم نه نو بیا د انسانانو د آبادیانو خو چېرته تلي نه دي ومما یعرشون راځئ او په دغه کې ځان نه څه جوړ کړئ کور پکې ځان نه جوړ کړئ یعرشون کې دام داخل دي دا کم خلک چې د شاتو د مچۍ کار کوي دام په یعرشون کې اصل کې دا خلک چې ساتي دام پکې داخل دي د آیت کې الله ذکر کړل چې ما د ټولو نه اول د شاتو مچۍ ته د کور د جوړولو تر زده کړه ورکړې ده نو دوی بیا راولګي څه چلو کې ځان نه ښایسته کور جوړ کړي لیدلی هم دی د مچو کور ګبین هم لیدلی هغې کې رسې خانې خانې کوټې کوټې جوړي د پیټۍ وکړي چې دم په دې طریقه باندې او د ونو کې چې راځوړن دی او د غرونو کې هغه هم ګورې په دې طریقه باندې ډېر مزېدار او ډېر ښایسته انداز باندې جوړی دې کې ډېر لوی لوی انجینیران پکې ګورې پراته دي په دې مچیو کې وخت نشته کې نه د دې مچیو ډېر عجیبه حالات مفسرینو ذکر دوی کې باقی د یو مشري هغه مشر په نگرانی کې به دا نورې چلیږي د هرې پیټۍ د هر ګبین خپلې مچۍ که بله مچۍ راشي هغې ته نو داسې الله وله دومره پویه ورکړي دا کم چې مشري باچا ورته وایي دا باچا خو په دې مینځ کې ناست دی د بعضې مچۍ که تاسو خیال کړي او دې پیټۍ ورته لږ په سوچ سره وګورئ نو دې کې بعضې مچۍ داسې خاص کر د نرانو دا کار دی کوم چې پکې مذکري دوی د دې پیټۍ و د خوا نه تښتي نو دوی به دلته تاویږي د دوی کار دا دی دی مقرر کړي چې تاسو دلته ګورې څوکیداران اوسئ چې بارهي مچۍ دلته رادن نه نشي که مثال په طور بیا هم رادن نشي نو بغیر د ژوند دی ګورې په مچو کې هم ګورې غیرت شته ښه پردی سړی کور ته نه پرېږدي چې رادن نشي وجني وي د وجلو نه بغیر رانه ګورې تلی نشي د دوی ډېر عجیبه نظام دی الله په دوی کې ډېر عجیبه خپل قدرت ښکاره کوي واوحى ربک او اچولې د رب ستا په زړه کې الی النحل تورې مچۍ ته ان اتخذي چې جوړوه من الجبال د غرونو نه بیوتن کورونه ومن الشجر او د ونو نه ومما یعرشون او د هغې نه چې دا خلک آبادیانې جوړوي
اوس دې بل آیت کې الله رب العالمین ذکر کوي چې دا غبین څنګه تیاریږي. کور خو جوړ که مچو ځان نه کنه، خو چې کله دې مچو کور جوړ کړو اوس غبین په څه طریقه باندې تیاریږي. نو الله وایي د غبین د جوړولو طریقه م ورته ما ښودلې. ثم کلی بیا خوره من کل الثمرات د هر قسم میوونه. دا مچۍ چې کوم دي د دې دپاره خپل بوټي که خیال هم کړی دا مچو والا دا پیټۍ ګرځئ نو دوی په سیزن پسې ګرځي کوم ځای کې چې هغه ګلي هلته دوی دا پیټۍ م رسئ. نو بعضې د دوی داسې خوراکي چې په هغې کې ګلونه لګي، بعضې عام بوټي، نو دوی چې راشي په هغې د پاسه کیني هغه بوټي باندې. الله ورته ویلي چې خوره د دغې نه خوراک کوه. نو چې هلته کیني نو د هغې نه دوی جوس راکاږي، رس، دا رس ته په خوله کې راکاږي، خوله ډکه کي. خو چې کله خوله ډکه کي نو یو که سوال دا راشي چې دا خو د ډېرې لرې نه راغلي، نو داسې انسان خو نه دی، دې ته دا خپل کور څنګه معلومیږي چې دا واپس هلته راځي. رس خو یې راکاږه خوله کې که نه، هغه شینکي پول غاړې لتلې ده. خو نو اوس دا واپس دې پیټۍ ته څنګه ځان رارسي؟ الله وی لارم ورته ما ښودلې ده. دې کې اوس الله ذکر کوي فسلوکی سبل ربک ذللا. فسلوکی الله وی روانه شه سبل ربک په لارو د رب خپل باندې ذللا په اسانی دي تا ته. ذلل وی اسانی ته. الله وی دې مچۍ ته ما دا تعلیم هم ورکړی چې لاړه شه خوراک وکړه، رس راوړه، چې راوړي نو زه ما درته پیټۍ سیده کړې ده. الله وله دومره پویه ګورې ورکړي، هره مچۍ به راځي هغه خپل کور ته به ځانو را رسوي. الله وایي ذلله دا لارې ورته ما اساني کړي دي. خو چې کله هلته راشي دوی هغه هر څه راوړي نو اوس ګبین څنګه تیاریږي اوس الله ذکر کوي. یخرج راوځي من بطونها د خېټو د دوی نه شرابون د څکلو څیز، یعنی د دې نه مراد څه شی دي؟ شهد. ګوره دلته الله ذکر کړل چې د شاتو د مچۍ نه چې کوم شهد تیاریږي دی د کوم ځای نه راوځي؟ بطونها بطن خېټې ته وایي، د خېټو نه راوځي. علماو پکې ډېر لوی اختلاف کړی چې قرآن خو خېټه ذکر کړې ده، بل ځای نه دی ذکر کړی. دې ته مجمل وایي، تفصیل نشته چې آیا دا په خوله راوځي که نه شاته طرف نه راوځي. خېټه ذکر ده. بعضې علما وایي چې دا په خوله باندې دا شات جوړوي، بعضې وایي چې نه دا د شاته طرف نه، او عوامو کې مشهوره ده وایي د مچۍ غول سی شات، بعضې وایي د شاته طرف نه. په دې یونان کې یو حکیم تیر شوی ارسطو ورته وایي. ارسطو ډېر مشهور سړی دی. ارسطو وایي هغه ویلې چې زه دا معلوموم چې د شاتو دا مچۍ دا ګبین دا شات په کوم ځای تیاروي. ګوره داسې خلک هم تیر شوي دي. وایي هغه څه چلو کو مچۍ راونیولې او د شیشې صندوق یې وله جوړ کړو، په هغې کې دا مچۍ دننه څه کړي؟ بندې کړي. خوراک به م وله راته هر څه. د الله شان ته وایي ګوره وایي کله چې به دې ارسطو دې مچو ته کتل هغوی به ګبین نه تیارو، اډوله شات به یې تیارول نه، بس وخت به یې تېرو. وایي دوی ویلې چې زما په نظر یې دوی خو اډوله شات نه تیاروي. خټه یې راواغسته او په دې شیشو پسې ومږله، دا شیشې څه کړې؟ بندې کړې چې سبا له وله رالی شات یې تیار کړي. نو هغه هم دا معلومه نه کړه چې شات په کوم ځای جوړېږي. نو بس قرآن کریم هم پکې تفصیل نه دی کړی، بوتون خېټه یې ذکر کړې ده. الله په علم کې دی چې شات په خوله دي که په شاته ځای باندې تیاري. دا خو د عوامو خبره ده، و د مچۍ غول دا څه دي؟ دا شات. هغه دا خبره لا نه ده معلوم کړې دي چې د الله خپل حکمت دی. بس الله خېټه ذکر کړې ده، باقي الله ته علم دی چې تیاری په کوم ځای باندې. یخرج من بطونها راوځي د خېټو د دوی نه شراب شاد. ښه د هغه شاتو حالت الله ذکر کوي. مختلف الوانه مختلف دي رنګونه د هغې. ګوره که تاسو چېرته شهد لیدلي که نه، بعضې پکې سپینې، بعضې پکې زیړې، د بعضې رنګ پکې سوري. الله وایي یوه مچۍ ده او چې شهد ته راوځي نو مختلف قسمونه دا ټول د الله د قدرت کرشمې دي. ښه دا شات څه دپاره تیاریږي؟ فیه شفاء للناس، په دې کې شفا ده للناس دپاره د خلکو. الله وایي دا علاج دی. حدیث کې راځي، بخاری روایت دی. ابو سعید خدری فرمایي رضی الله تعالی عنہ
و نبی علیہ الصلوۃ والسلام له کسر علی چې یا رسول الله زمارور ته اسهال بیماری لګیدل. اسهال وی کله چې سړی دا خېټه خراب شو جاری شي داسې ودرېږي نو پښتانه ورته پیچس وی ویلې خېټه خراب شوې ده اوس خېټه نه بندي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی اسقه عسلا زور شو شهد ول وبو کې واچو دا شربت ور باندې اوس کنو ټیک پوش اچلاړ شادي ور باندې اوس کله نو هغه خېټه نورم جاری شو مخکې لګو دازل پسې خسي واش راله ویلې د الله رسوله هغه نسخه مې استعمال کړ خورور خېټه خو مې کمیږي نه خو سیوا کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل صدق الله وبطنک او صدق الله وكذب بطن اخیک. الله رښتې ویلي چې فيه شفاء للناس په شاتو کې شفا د علاج دی ستا ضرور خېټه کې نقصان دی بیا ولا شهد ورکا په دویم ځلې ورکړه نو ښه جاري شو بیا راله رامنډې والے وې د الله رسول ورور مې مړ نشي دغه چې خېټه ګوره د سه رواني سړی ډېر خرابای کنه نسخه ورکوم مرض سیوا کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په دریم ظلم وی لاړ شه اسقه عسلا شهد ولور ګوره دا الله نبی ته دا پته و چې علاج دی نو چې کله ولا په دریم ځل ورکړی سته خېټه ودرېده نو ډېر د خوشحالۍ نه رامنډې والے ویل ورور مې ټیک شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته صدق الله وكذب بطن اخیک. الله رښتې ویلي چې فيه شفاء للناس استاد ضرور په خېټه کې نقصان. به ابن کثیر رحمت الله علیه دلته لیکلی نور مفسرین او ډاکټران هم دا خبره کوي و په دې شاتو کې الله دا فایده یې خدا کله چې سړی خېټه خراب شي چې خېټه کله خراب شي نو ډاکټران هم وایي چې خېټه دې خراب شو نو ودرېوي مو پرې د چرواني دا دغه جاری د انسان کې دنه دا ګنده موادي دا بلغم وغیرہ دا ټول څه شي دي سره صفا شي سم ټوینینګ د لو کې دا شات چې دا سړی اوس کې دا ګنده مواد د نرابر کې نو الله بیا په شاتو کې دویمه فایده دایخي چې اول دی وینځي سم په دویم ځل چې کله د خصفا کې او بیا اوس کې نو بیا دې ستا بیماری سکی هغه ودرې دا لویه فایده ده په شاتو کې نو چې د چا خېټه وغیرہ خراب نو شات سکی لګي اوبه پکې اچوي شربت ته جوړوي لویه فایده ده نو خېټه به دې ودرېږي پلیجل ډریپ ګولو ته به ضرورت نه راځي. ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون یقینا پدې کې لآیة نخذ لقوم اغه قوم د فار یتفکرون چې سوچ او فکر کوي. والله انزل من السماء ماء او الله تعالی را ورید اسمان اوبو فاحیا به الارض بعد موتها تازه کړي د پاغه سر زمکا رستو د وچوالینا. ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون یقینا پدې کې دلیل دا قوم د پاره چې اوري. وان لکم فی الانعام لعبرا یقینا تاسو د پاره پسارو کې عبرت ته. نسقیکم سکومونګ تاسو ته مما د اغن فی بطونی چې په خېټو د دوی کې دي من بین فرس و دم پمن د غشانو د ویننا لبنن خالصا پي خالص سائغا للشاربین پاسان بانی تیریگی د پاره د سکونکو. ومن ثمرات النخیل والاعناب او د میوو د کجرو د انګورنا تتخذون منه سکرا جوړوي تاسو سرکا ورزقا حسنا او رزق خستا. ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون یقینا پدې کې دلیل دا قوم د پاره چې عقل لري. واوحى ربک او واچول ربستا پزړه کې ال النحل تور مچیتان اتخذی چې جوړه ومن الجبال د غرونو بیوتن کورنا ومن الشجر او دوننا ومما يعرشون او د اغه آبادین چې داخله کې جوړي. ثم کلی بیا خور من کل ثمرات د هر قسم میونا فصلو کی او فصلو کی پس روان شا سبل ربک پلارو در ربستابانی زللن چی آسانی دی تاتا یخرج راوزی من بطونیا د خیٹو د دی مچونا شراب شهد مختلف الوانه چی مختلف دی رنگون داغی فیه پدغ شاتو کی شفاء للناس علاج دے د پار د خلقو.
ان فی ذلک یقینا پدې کې لا آیتا خامخا نخذ لقوم یتفکرون د هغه قوم د فارچ سوچ او فکر کوي